نو ګرانو کتونکو اصل کې خو زه د کرکټ ویډیوګانې ورکوم، خو دغه څو ورځې راهیسه دغه سایټ کې چې کوم عکسونه تاسو ته ښکارېږي که نه، د دغه سړي ویډیوګانې زه ګورم او زه مطلب بیخي ورته حیران پاتې یم. زه نه پوهېږم چې انسان ولې دومره زیاتی خپل ځان سره کولی شي. الله پاک په قرآن شریف کې خپله فرمایلی دي چې موږ انسان مطلب دومره ښایسته پیدا کړی ده، دا هم دغه انسان داسې خپل ځان باندې زیاتی کوي. دلته وګوره دا یو انګریز ده، نه پوهېږم د کوم ملک ده، خپله چهره چې دومره ښه چهره ورته الله ورکړې وله، دې نه ده څه شی جوړ کړي دي. د بل سایډ کې تاسو وګورئ څه شی ورنه جوړ کړي دي. زه نه پوهېږم چې انسان ده، دا ځناور ده، دومره ځان سره زیاتی کولی. زه یو نیم کس داسې مطلب پزه سیده کي یا سترګې یو رقم کي یا سونډې هغه کي که نه، دا خو ما لیدلي ول. خو دومره سړی غورځېدلی سي چې خپل ځان نه یې دومره بد شکله انسان جوړ که، صفا شکل یې خراب که او دومره بد شکل انسان یې ځان نه جوړ که. او څه کوي چې زه غواړم چې زه یو داسې ښکاره سم چې بلې دنیا نه راغلی یم. د ده ویډیوګانې زه دا څو ورځې نه ګورم، ډېر زیات ورته حیران پاتې یم. نو نه پوهېږم چې انسان دومره زیاتی خپل ځان سره ولې کولی سي. خو موږ او تاسو باید ډېر زیات شکر وباسو، ډېر زیات شکر وباسو چې موږ الله پاک مسلمانان پیدا کړي او موږ سره احساس شته ده، موږ سره د آخرت غم شته ده، او دوی سره دومره بد شکله انسان یې ځان نه جوړ کړه چې د ده ویډیوګانې تاسو وګورئ، یوټیوب کې هم شته دي که نه. حیران به ورته پاتې شئ چې دومره ښه ځواني د ده وله که نه، او داسې شی ځان نه جوړ کړه چې نه انسان ښکارېږي نه ځناور ښکارېږي. دا سایټ کې عکسونه تاسو وګورئ مخامخ، دومره انسان غورځېدلی سي چې دومره مطلب زیاتی خپل ځان سره کوي. دا د خپل ځان سره زیاتی کړی ده، دا نه د دنیا څه نه د آخرت څه. د کافرانو لپاره غیر مسلم لپاره خو همدغه دنیا یي، خو آخرت نه یي. او د ده دنیا هم خرابه سوله، آخرت هم خراب سو. نو تاسو هم را سره خپل نظر په کمنټ کې شریکولی سئ، او که دغسې ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې هم خوښېږي نو کمنټ کې ما سره خپل نظر هم شریک کړئ. دغه چینل کې به کله کله دغسې ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکوم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.